په ننګرهار کې د کرونا وایرس لومړی مثبت پیښه ثبت شوه. یاد کس محترم حضرت بلال نومیږي چې اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، خو دلته د یو څه رشته دارانو سره یو څو شپې هم کړي دي په جلال آباد ښار کې. محترم حضرت بلال چې د کرونا ټیسټ یې مثبت شوی و، د لغمان څخه د خپل خورین شیرزاده د کټور زوی چې زوم یې هم کیږي کور ته راغلی و چې هم خپل لمسیان وګوري او هم دوا واخلي. د شیرزادو د کورنۍ ټول 11 کسه غړي قرنطین شول، فارمونه یې ډک او لیست یې ترتیب شوي دي. شیرزاده په یو خصوصي ښوونځي کې موټر چلوونکی دی، خو دا څو ورځې د رخصتیو له امله نه دی ګرځېدلی. حضرت بلال په لغمان کې قصاب دی او اوس د لغمان عامې روغتیا ریاست تر تداوی لاندې دی. نو حضرت بلال اوس مهال په لغمان کې قرنطین شوی دی. انشاءالله چې دومره غټه ستونزه به نه وي، ورخطا کیږئ مه، صرف خپل ځانونه وساتئ او ډاکټرانو چې درته کومې لارښوونې کړي هغه عملي کوي. نور هم په خدای سپارو، په مخه ښه وخت.